خبرو سره زما په رګونو کې جام وینه روانه شوه بدره بچی زما حوصلې دې اوچت کړې اوس زه کوشش کوم چې جرګه ورته کښېنوم چې څه روغه وشي سلیمانه بچی تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې جرګې فیصله نه وي کړي ته د دې کلي نه چېرته لرې لاړ شه زه منت کوم لاړ شه بچی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د کلی خلکو د جرګې دا فیصله ده چې د سلیمان د لاسه کم دوه کتونه شوي دي د اسلم خان د زوی او د شمشیر خان د زوی د هغې په بدل کې به د سلیمان خور د اسلم خان کور ته په سوره کې ځي ولې اسلم خانه تا ته دا فیصله منظوره ده ما ته د جرګې دا فیصله منظوره ده حاجي صاحب تا ته دا فیصله منظوره ده د جرګې د فیصلې نه هیڅوک مخ نشي اړولی ما ته ستاسو دا فیصله منظوره ده اوس دعا وکړئ چې خدای دې په دې روغه کې خیر او برکت واچوي آمین آمین د جرګې دا فیصله ته منه او یا زموږ داجي مونږ دواړه وروڼه نه جرګه منو او نه د جرګې دا فیصله بس اوس زما ساده بچو څنګه چې تاسو د جرګې فیصله نه منئ داسې زه هم نه منم خو اقرار مې ځکه وکړو چې دشمن زموږ طرف نه بېغمه شي او کله چې دشمن بېغمه شو نو بیا د هغه وجل ډېر آسان شي او پاتې شوه سواره هغه مې ځکه ومنله تر څو پورې چې تاسو خپل بدل وانخلئ تر هغې به تاسو په هغې د خپل زړه بړاس وباسئ بړاس تاجي دا تاسو سوګل تم سوګل جاړمه بچی جاړمه دا په سوره کې ورکول زما مجبوري وه دا څنګه مجبوري ده داجي چې په ژوندون زه په هور کې لیکه کلمه پلاران خو لوړه په سر جوړه کې رسختئ خو ته څنګه پلارې چې ما ترې سرو جوړې پځې کفن واغوستو کفن واغوستو زه څوک کمه لورې څوک کمه همدا زموږ د پښتنو رسم و رواج دی دا څنګه رواج دی څنګه دستور دی چې جرم دې ورو کی او سزا دې خور ته ملاویږي خدای ته وګورې پرېږدې دا دستور و رواج پرېږدې دا دستور و رواج پرېږدې دا دستور و رواج پرېږدې دا دستور اوس هیڅ هم نشي کېدی بچی دا د جرګې فیصله ده د کلي د مشرانو فیصله ده خو ما ته د جرګې دا فیصله نه ده منظوره زما په سوره کې نه ځمه زه به نننی ژوند په پخواني رواجونو چرم قربان نه کړمه چرم قربان نه کړم چرم نه ځمکه او اسمان یو کېدی شي داجي خو زما د تره لور زما د دشمن کره په سوره کې چرې نشي تللی لاړ شه او جرګې ته دا ووایه چا چې دا فیصله کړې ده چې زما زوی د جرګې دا فیصله نه مني خو د جرګې دا فیصله نشي بدلېدی بدله نشي بدلېدی ولې نشي بدلېدی ولې نشي بدلېدی د جرګې فیصله سره خورا شته کې خو نه دی چې نشي بدلېدی نازو زما په نامه ده زما غیرت دی زما ژوند دی او زما پښتو ده بدره نازو خو صرف ستا په نوم ناسته وه د هغې سره ستا کوېدن یا واده خو نه شوي چې هغه ستا عزت او غیرت جوړ شو دا ټیک ده مورې چې نازو زما چنغله نه ده او نو سره زما نکاح شوی دی جرګې ته دا پوره حق دی چې د داسې جینۍ واده هر ځای کولی شي او نازو زما د تر لور ده او زما په ژوند کې به نازو د دشمن کور ته یې چرې راړلی شي ولې چې دا زما ضد دی او دا ضد به زه ضرور پوره کومه ولې چې ستا تره جرګې له دا حق ورکړی و که چېرې هغې د جرګې کړې فیصله ونه منله نو جرګه د هغې جایداد ضبط کړي او اسلم خان له دې دا حق ورکړي چې هغه د سلیمان نه خپل بدل واخلي اوس فیصله ستا په لاس کې ده بچې چې سته د خپل دا تره کور روانه او که ودانه
زه څه وکړمه داسې زه څه وکړمه زه خو په دانه لوی دلدل کې راګیر شوی یم که په خپل ذات باندې راځمه نو د تر کور مې روانېږي او که د تر کور د روانولو نه بچ کومه نو خپله دنیا مې روانېږي مور پتا قربان بچي د خپل پلار خبره دی ومنه مونږ په دې کې زمونږ د ټولو خیر دی څنګه خیر دی مورې څنګه خیر دی چې بې ګناه نازو ته دې دومره لویه سزا میلاو شوه چې نه به اوس ټول عمر هغه مري او نه به رغېږي دا به د نازو قسمت ولاله کنه کم مور پلار غواړي چې د هغوی لور د په سوره کې لاړه شي هر څه چې کېږي خورکۍ اوس به دا فیصله هله کېږي چې نازو یا انکار او یا اقرار وکړي خدای ته وګوره داجي ما په سوره کې ملېږې کنه هغه خلک به ما په ژوندونه باندې ووژني په ژوندونه به مې ووژني منم بچه منم چې هغه خلک به تا سره ډېر ظلم کوي ډېر زیاتی به کوي خو زه څه وکړم بچې ما اوس جرګې ته کړي دي بچې زه ډېر مجبور یم ډېر مجبور یم ما ته یو ځل ووایه کنه داجي چې زه به په سوره کې نه ځم نه ځم بچې که تا په سوره کې د تلو نه انکار وکړو نو جرګه به خپله فیصله بدله کړي او اسلم خان له به اجازت ورکړي چې هغه یې د سلیمان نه بدل واخلي اوس دا فیصله ستا په لاس کې ده بچې چې د رور ژوند دې پکار دی او که خپله خوشحالي د خدای لپاره بچې د پلار خبره ومنه که جرګې فیصله بدله کړه نو زه به بوره شم بچې بوره شم واه ته څنګه موري چې خپل اولاد بچ کولو دپاره ته اوس ما په اور کې دیګه کې داسې مه وایه بچې داسې مه وایه سلیمان یوازې د دې زوی نه دی ستا رور هم دی زما وینه ده بچې او زه د خپل زوی ژوند بچ کولو دپاره تا نه خیرات غواړم بچې زه د خپل عزت پټکی ستا خپو کې ږدم داسې کې که زما په مرګم ستاسو عزت او ستاسو د زوی ژوند بچ کېدی شي نو زه په سوره کې تلو ته تیار یم ځکه چې زه یوه پښتنه یم زه مجبورم بدره سوای د اقرار نه ما سره بله لار نه وه داسې کومه مجبوري وه نازو چې موږ دواړه د یو بل نه جدا کړو او زموږ په منځ کې د بېلتون یو دنګ دیوال ودرولو زموږ دشمن زموږ مور پلار نه هغه رسم او رواج دی کوم چې د سوري په نوم خپل بچي له پاسې تختې ته وخېږئ چې تا اقرار وکړو نو زه انکار کولو والا څوک یم خو دومره یاد ساته نازو دا هغه اور دی چې انسان پکې ټول عمر سوځي خو فریاد نشي کولی ودرېږه بدره د تلو نه مخکې ځان سره زموږ د مینې دا نښه مې اوسه داسې که داسې پښتو کړه مینه خپله او په پښتو ستو قرباني کړله